السلام علیکم، زه ناصر جمال پښتو ټي وي کې زه تاسو سره کلی وایم. ناظرین په جګړه روډ فقیر کلی کې زه راغلی یم، دلته یم او د دې ځای خپل مسایل دي او هغه د ډیر وخت نه مسایل دي. دا په دې مسایلو کې که تاسو ګورئ نو چې کوم کسان تیر ویډیوز کتلی وي نو بلکې ایون زما په دې چینل باندې د دې د بجلی مسایل او د کسیزونه نو هغه چې دی تر اوسه پورې دا حل نه دي. حالانکه د دې ډیر معززین ډیر کافي کوشش یې کړی دی. په هغه معززین حضراتو کې زه یو ډیر ځان قدر او ډیر یو درون انسان چې په خپل علاقه کې هغه ډیر زیات خدمات دي، سوشل چې څومره اکټیویټیز دي په هغه کې دا هغه ډیر زیات یعنی شپه ورځ د خپل خلکو د لپاره आवाज اوچتول، د خپل خلکو د خدماتو د لپاره یعنی په 5-10 منټو کې کومه څه کنورسیشن نو دا هغه کې د عمده خبره وا چې زه فلان کې لاړم، زه ډنګلی لاړم، زه فلان کې لاړم. نو ما دا سوچ کولم مالیره اوس د دې علاقې اوس یو دکاندار یا یو اوسیدونکو ته بس پته چې را دي کم زیته تللی دی. خدا د شخصیت یو خوبصورتي ده. د دوی نوم چې دی نو اختر نیاز قریشي صاحب دی او ډیر یو ګران قدر او ډیر ګران قدر فیملی سره تعلق ساتي. دا مولانا شمس الرحمن صاحب فرزند هم دی او یو ډیر درنه کورنۍ ډیر یو تعلیم یافته کورنۍ سره د دې تعلق ته دوی سره تاسو ملاو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. اختر نیاز صاحب دا راته وایي چې د فقیر کلی بیسیک مسایل چې کوم دي هغه څه دي؟ یاره جی زمونږ بیسیک مسایل چې کوم دي لومبې چې دی دا بجلی ده، بیا ګیس دی. جی جی دا د ټولو نه بیسیکس دي جی جی چې په هغې کې بجلی دا انتهایی زمونږ لوډ شیډینګ تقریبا 12 غنټو نه والے 14 غنټې 16 غنټې کله کله داسې وشي چې ټوله ورځ بجلی نه وي. دا په دې وخت کې زمونږ ایون په دې رمضان میاشت کې هم زمونږ لوډ شیډینګ دا شوی دی. دینه مخکې دا رمضان کې عمدې روټین کې چلیدلې. مخکې 13 روزه چې کم دی هغه صحیح و، هغې نه مخکې روزه خوا دا کله نه چې دا پولیټیکل انسټیبلیټي د دې حالات د ملک داسې ګډوډ شوي دي سیاسي، د هغې نه بعد زمونږ دا د بجلی هماغه زوړ روټین ته بیا مونږ تللي په بجلی کې. د هغې نه علاوه زمونږ د ګیس مسله ده. د ګیس چې کم وخت د روټۍ د سحر غرمه او ماښام چې هغه سحر مثلا مثال کې طور په ماشومان سکولونو لذي، خلک دفترونو ته ځي، هغوی خپل ځان لپاره پخلی به کوي، ظاهره خبره ده. پر نه سحر کې ګیس وي، نه په ماسپښین کې ګیس وي، نه په ماښام کې ګیس وي. او دا صرف د دې علاقې نه د دې ټول چارپیچه څومره علاقې دي په دې پجګي روډ باندې ټول د پجګي روډ نه لیفت اینڈ رائټ چې کم علاقې د څومره کلی دي د ټولو دا مسایل دي. صحیح. او دینه علاوه چې دې زمونږ د اوبو مسله ده، د صفا اوبو مونږ ته نشته. دلته زمونږ یو واټر ټانک اوبه لګېدلې ده، ټانکۍ لګېدلې ده. د دې نه په 2008 کې په دې باندې ما لیکل کړي، اخباراتو ته مې لیکلي د انګلیش اخباراتو ته ما چې کله سټډي کول هغه وخت کې، نو هغه وخت کې په دې باندې صرف پرنټ میډیا کې راغلل خو چا پسې ایکشن نه دی اخیستی. هغې نه پس تر نن تاریخه پورې د دې اوبو دا مسله زمونږ د صفا د اوبو دا مسله حل نه شوه. مونږ یو نلکه لګولې وه کور دپاره، او هغه نلکه کې بیا ګنده اوبه راتلې او هغه اوبه پالوټډ وی. شاید چې د دې دا پیپونه خراب شوي دي، زنګ شوي دي یا سوري شوي دي. په دې کې ګنده اوبه د دې ویڼو نه راځي او دا راځي د خلکو ته. مونږ خو هغه وخت کې دا بند کړی ده، خو تر نن تاریخه پورې دا اوبه دې کې مسلسل ګنده راځي. تر نن تاریخه پورې دې باندې چا څه ایکشن وانه خستو. په دې باندې یو باقاعده یو زبردست اداره چلیږي، د هغې خپل فنډز دي، په هغې ته بجټس الوکیټ کیږي، په هغې باندې یو سټاف ته یو عمله د هغوی ته په تنخواګانې میلاویږي او دا ټول هم زمونږ د ټیکس پیسو نه دا عرضه کیږي. نو زمونږ دپاره دام نقصان دی او دا د حکومت دپاره نقصان دی، ځکه چې د دې نه زمونږ د صحت ډېر غټ مسایل جوړېږي. د دې نه زمونږ د ماشومانو، د لویو، د بوډاګانو، د ځوانانو، د ټولو په صحت باندې دا غټ اثر دی، ځکه چې مونږ ته دلته فلټر اوبه مونږ ته نه میلاویږي. ټول هر چا سره کور کې یا کویې دی یا پمپ دی
یا به ماشین अपनी لګولي मदद आप कहते हैं बस هغه خپل سره وکړل کړی وي. ٹھیک شو دین علاوه د ګورنمنت طرف نه موږ ته صفا او بوس دغه نشته سیستم نشته سیستم بالکل نشته دا غي خدینه علاوه زمونږ د اجتماعي مسایل ز تاسو ته خیمه چې کوم زمونږ مین مسایل دي چې هغه د ماشوم نم تاسو کې کو د بوډانه تاسو کې هغه بتا ته عمده مسایل خي بالکل خدینه علاوه زمونږ چې دا د ټریفیک مسله ده په دې روډ باندې دومره ټریفیک زیات شوی دی چې تاسو روډ کراس کوئ کنه نو کم از کم 2-3 منټه به ته په روډ ولاړې بیا به ته روډ نه اوړې اغاړه دا زمونږ کور مخې ته خبره بالکل دا ټول خلک داسې بالکل چې کله ټریفیک جام شي په فقیر کلی چوک کې د فقیر کلی چوک نه واله تر دې پوخ پله پورې یادې ارګ دا ټول روډ بند وي بالکل مجال شته که دا ستا د انسان قدم اخودو زم پکې وي ګاډي خلاله خبره موټر سایکل هم پکې کیږي او دې کې به مریضان مې پدې کې مریضان پدې کې ماشومان پدې کې د سکول سټوډنټس راځي ګور عدل د مون سره بنظیر ومن یونیورسيټي دا بالکل پدې لنډي سرک باندې دا وی بسونه زمون پدې روډ باندې راځي او هغه بسونه خو واړه نه دي هغه د پاره خو دا یو ټریک هم کافي نه دی دا یو دغه ولا کافي نه دی دا یو پورا روډ بالکل هغه راځي پدې روډ باندې چې هغه راشي بس چوک بندي نو ظاهره خبر دا هغه تم تکلیف دی کم چې ریزیډنس دي هغه تم تکلیف دی زمون پدې چوک کې چې د اوبونه کاسه غټه مسله ده د کم چې زړې د دې واټر کینلز او کم دغه ابن شوی هم مکمل بن شوی دي اغه نه اوبو سړک ته راوړي بالکل نو د اوبو د نکاسې د وجنه مونږ ته دا مسله ده غټه او هغه کافي وبجمعي هغه ته خلکو پنسي منسي چته کړی وي بالکل پدې چوک کې تاسو اوسم یو کال مخکم سو کراتل پدې تاسو هغه نه معلوماتو کې هغه بتاو ته وي چې را دې کې مونږ اوچ ځای کلم نه دی جوړی دا اوچ نه دا اډه دا چوک چې دی دا به هر وخت تاسو ته لون او د وبو ډک ملاويږي دا به تاسو هر وخت وینئ او دا وینه وب دا د وینه وب دې ترازی ټول د وینه وب دې ترازی نو دا زمونږ د ټریفیک مسله دلته دا انتهایی اهم ده د ټولو خبرو نه دا ډیره زیاته ضروری ده ځکه چې زمونږ د دې فقیر کلینا د چوک نه په خي طرف په ګس طرف او په مخامخ تر مټه اصحاب بابا پورې او تر لنډي سره کا پورې یا داسې تر ورسک روډ پورې در منګو د دې ایریا ترمنځ چې څومره کلی پراته دي بالکل دا ټول د دې نه سفر کیږي مخکې ومون چاته ویل په جګي روډ نو ورته یاد اوس ورته په جګي روډ او یا غزه چې فقیر کې چوک هر وخت بندي بالکل دومره دا خبره یعنی خلکو ته اورسه د خلکو په ذهن کې او پرې وتا نو زمون د خلکو ته زمون د عوامو ته دا ډیر انتهایی تکلیف دی او زما په خیال چې دا مسائل صرف او صرف د باز سیاسی د پارټو د اختلاف د وجه زمونږ هغه اجتماعي مسائل چې کم دي هغه په لوب کې پراته دي او هغه زنګيږي او هغه باندې خلک دا اکشن بنا خستل کیږي بالکل دین علاوه اختر نیاز صاحب نجیما معلوماتو کو چې همداسې خو راته وایي نو هغه ویزه سیاسي داسې اختلاف چا سره نه ساتم او زما اپینین دا دی چې یاره دا بعضې دغه نو داسې نه چې یاره د سو فیور کوي د یو سیاستدان کوي یا د یو سیاستدان نیگیټیویټي شو کوي خو هغه ریالټي شو کوي چې یاره د سیاسي اختلافاتو د وجه او دا به تاسو په علاقه کې هم موجود دي خجی تاسو څه خبره دین علاوه چې مون سره دغه مسله د کچري ډیر انتهایی غټه مسله ده تاسو چې د پدې روډ باندې راځو د اسلم ډیر نه را شروع کې بلکې دا سرکاري ځمکه چې کومه ده زموږ د آرمي سره چې کومه ځمکه ده بالکل دغه ځای نه را شروع شي او تر مټه اصحاب بابا پوری تر صوبت خان غړې طرف ته تاسو لاړ شي باقي سم پهاړ ولاړ دي ګندګيره او د کچري بالکل زمون پدې غړي فاضل کې په فقیر کې لیکي په اسلم ډیره کې په تیراو کې په فضل آباد کې په چولی کې هر ځای ته چې ورشي نو هغه خو زبردست تاسو به یو لوی ډیران ویني او خو زبردست هغه نه یو زبردست ماحولیاتي آلودګي هغه نه روانه ده ماشي مچان پکېنی پلاستیک هوا چې راشي دا پلاستیک والوزي
دا زمون کورونو ته راځي زمونږ خوراکونو کې دا دوړي موړي دار څه شاملېږي بالکل نو دا زمونږ په صحت باندې او د دې علاقې په صحت باندې دا ډېر لوی اثر کوي دا بیماریانو هم ځکه خوري دا د بیماریانو هغه روټس دي بالکل زه وایم چې یاره کم ادارې په دې پولیو او په دې میزل په دې خسرې او په دې سیزونو باندې په دې بیمارو باندې دوی څومره کار کړی دی او کوي هم لګیا دي که په دې ویسټ مینجمنټ سیستم باندې کار وشي او زمونږ دا کچرا دا د دې ځنه وباسي او دا په ټایم باندې WSSP ته دا حواله شي د علاقه مونږ د پیښور نه خو بهر نه یو مونږ د پیښور حصہ یو 3 کیلومتره کې مونږ نه پېښور اسمبلی دا های کورټ ته گورنر هاوس ته CM هاوس ته په 3 کیلومتره کې مونږ پراته یو دا روډ بالکل جی بالکل او مونږ چې دی مونږ په دومره په تیاره کې پراته یو دلته په دې علاقه کې نو زمونږ ادارې د لپاره هغوی له پکار چې په دې نوټس واخلي په دې باندې کار وکړي په دې ویسټ مینجمنټ زمونږ د ترتیب ټیکي زمونږ دلته چې د بله مسله داره یو اربن پلانینګ دا زیرو دی زمونږ د آبادي منصوبه بندي نشته د هر چا چې بس څنګه خوښي هغه خپل طریقې سره یو آبادي کوي او دا لګیا د خوريږي دا سه یو به ترتیب لګیا د خوريږي چې زمونږ روډز داغه خراب دي زمونږ سیوریج سیستم خراب دی زمونږ د نالو د اوبو د نکاسې د هر یو سیس ترتیب پکې ختم دی او دا به غیبی ګورسته ورځه او کدا وسونه ایثار نشونه کدا ونشو بیا به روان نسل ته بیا نور ډیر مسائل پیدا دا بیا او آبادی زمونږ جی په دې طرف دومره زیاته شو ډیر زیاته شو چې د دې فقیر کلی چوک چې صرف د دې ځای خبره وکم نو دا د دې ځای نه د فقیر کلی چوک د دې نه آبادی لاړه تیراو ته ورسېده بالکل د صوبت خان غړې دا جاګ ته ورسېده بالکل او د جاګ او د مندرخیلو دا آبادی ملوش وخپلو کې او د مندرخیلو آبادی اوس چولی ته رسي بالکل نو دا یو لینک دی روان دی چې یو بل سره کنیکټ کیږي لګیا بالکل تاسو ته هغه یو کلی بل سره ټچ شو ازمونږه آبادی او هغه پټی چې کومه ختمي لګیا مونږ به د کور نه داسې بوتلو او کور به شاته بټول پټیو اوس وګورئ تاسو تر هغه برسندو زمونږ جاګه پورې آبادیان وشو بالکل نو کدی د پاره اوس نه پلانینګ ونشي د پاره اوس حکومت د کې خپل هغه کاروایانه ونکي افورټسونه دینه به خپل کنټریبیوشن دینه پس په بیا موږ سکیږي دا خو ورسته ورته خرابېږي ماحول زمونږ دا سیستم نظام بدون خراب شي چې بیا به جوړولم ګران شي بالکل نو مونږ دا وی چې یاره د لپاره د خلک د ادارې د کمپنی سوري تاسو انټرپټ کوم یو بل کوېشن دا دی زما چې تاسو دې لپاره چا سره شورټلی لګ ماته لګوي چې سره رابطې کوشش تاسو کړې دي بالکل جی مونږ کړې دي تاسو وختي اف ته ریکارډ تاسو ماته ویلې بالکل مونږ کړې دي مونږ تلیو د MPS بل مونږ تلیو مونږ MNS بل مبل ورځ ورغلو مپزینو او دین علاوه مونږه بیګامې مونږه میر پېښور سره مې په دې خبرو په دې موضوع باندې مونږ خبرې کړې د ټریفیک حواله سره زنن چیف چې کوم دی د ټریفیک چیف مجید مروت صاحب هغه لم زلاړم هغه ته ما دا خبر وړاندې کړه او ان شاء الله د دې باقاعده مونږ یو فالو اپ کوو خو چې زمونږ دا بیسیک خبرې دي دا چې مونږ وړاندې نه کوو نو زما په خیال چې دې باندې ډېر غټ آبادی او کنسترکشن روان دي بیا موږ ته ډېر مسایل شي سم مطالبه تاسو د چا دا دین علاوه دا خبرې ما په کلی کچهری کې دوی سره کړې وي زموږ ADC صاحب چې کله دلته راغلی په دې BHU کې د دوی کلی کچهری و او هغه کې سپیشلی ما د اوبو او د کچري دا دوه مسلې مې ډېر هایلایټ کړې چې دا زموږ د صحت لپاره ډېر اهم دي مطالبه چې زموږ دا چې دا مسائل چې دي بغیر سیاسي مقاصد د لپاره یعنی مونږه زمونږ د بیسیک نیډز کوم دي زمونږ د بنیادی ضرورت چې دي دا د سیاسي دغه کې د نه تلل کیږي زما دا مطالبه ده او زموږ مشیره زمونږ د عوامو دا مطالبه ده زمونږ د ټولو خلکو دا مطالبه ده هر کس دا وایي چې راځي دا خو سیاست کې چې چاته وایم چې لګره خبره بس منډه و یاره جی بس هلته کې پدې کې سیاست کیږي او دا کیږي هغه کیږي خو زه وایم چې تاسو ټولم او د خلکو تم دا وایم چې تاسو خپل आवाज روچت کې د خپل حقوق ولا دویم راشي او موږ سره
په دې کې منډه تړله ووي که د هغوی سره تعاون کولی هغوی سره تعاون کولی अब هم ورسره مونږ کوو خو چې مونږ دا مسایل حل کوو د دې کلي د دې علاقې دا لږه مونږ مخ په وړاندې باندې بوځو انشاءالله. ډېره مننه اختر نیاز صاحب. زه ستاسو ډېر زیات شکریه ادا کوم تاسو ماته قیمتي ټایم راکړو. ناظرین د ګیس خپل یو ډپارټمنټ جوړ دی د هغې یو خپل عمارت جوړ دی او هر سال د هغې دپاره بجټ مختص دی د دې خلکو زموږ په ټیکسونو باندې د دې پیسې دې ته ادا کېږي بیا بجلی والا دي بیا داسې آپاشي والا دي د اوبو والا د ټریفک والا داسې د روډونو والا دي ویسټ مینجمنټ دي دا چې کوم مطالبات دي دا د انډیا نه غواړي دا د خپل دا چې کوم ټیکس پیئر دي کنه د دې په پیسو باندې دا چې کوم پیسې دي ورکوي لګیا دي د دغه خلکو نه مطالبه کوي چې یاره دا زموږ دا حق چې دی دا موږ ته راکوي. نو زما د ټول ډپارټمنټ سره دا ریکوست دی چې یاره دا د پاکستان حصه ده او دا د دې حق دی که د چا یقین نه نو په کولاو سترګو باندې لږ غونتې راشي فقیر کلي کې یو سروې وکړي او د یو کس نه تپوس وکړي په باران کې د راشي او لږ غونتې د هغه عمران خان چپلې دي که کم چپلې په هغه چپلو کې راشي او د په فقیر کلي کې وګرځي لږ رش ټیم کې راشي او د سره ښه ګاډي وي او دې زمانه دلته کې په دې بل طرف باندې دا ښه ګاډي د لږ غونتې سکریچز نه بغیر وباسي. ډېر زیات مسایل دي او ناظرین دا اله پته لګي چې د یو مریض مور خور لوره زوی رور دا په یو ګاډي کې د سره پروت دی او دته مخې ته ګاډي لاره بنده دغه ټیم ته پته لګي چې یاره زه څه وکړم دا دغه ټیم کې ته احساس کېږي. زما د ټول ډپارټمنټ څخه دا درخواست دی چې یاره دا مسله دی د په فرست پریورټي کې چې کوم دی نو دا مسله حل کړي. ډېره مننه ډېره مننه